السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی پوځي رژیم د الوتکو لخوا څخه بمبار شوی پر کلي باندې. دلته د ولسي خلکو یو کور په نښه شوی چې په دې کور کې 19 تنه په شهادت باندې رسېدلي. په دې کې سپین ږیري، زنانه، ماشومان او واړه شامل دي. همدا ډول 15 تنه په دې کور کې ژور زخمیان شوي دي.